دوستان امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې د خپلې ګالرۍ ویډیوګانې موږ او تاسو په فیسبوک کې لایف کړو. او کله دوستانو که چیرته موږ او تاسو یو گیم کړو یا هم په یوټیوب کې کومه ویډیو ګورو یا بل څه کوو یا موږ او تاسو سره په خپلې ګالرۍ کې کومې ویډیوګانې وي څنګه کولی شو هغه په فیسبوک باندې لایف کړو، فیسبوک پیج باندې لایف کړو یا خپله فیسبوک آی ډي باندې لایف کړو. زموږ ستاسو د ګالرۍ ویډیوګانې موږ تاسو کولی شو په اسانۍ سره په فیسبوک کې لایف کړو. خو د هر څه نه مخکې دوستانو په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم چې زما چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کومولو هیر نشي. نو دوستان یو اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ او د هغې لینک به تاسو ته میلاو شي. او دوستانو که چیرته زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ نو په لومړي سر کې به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک میلاو شي. ویډیو په سر کې به ما لیکلي چې اپلیکیشن لینک دا دی، تاسو په اسانۍ سره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او زموږ فیسبوک پیج هم در سره ضرور لایک او شیر کړئ. را درومو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو موږ د خپلې ګالرۍ ویډیوګانې موږ او تاسو په فیسبوک پیج په واسطه او فیسبوک پیج کې او همدارنګه فیسبوک آی ډي کې لایف کړو. نو دې لپاره چې کله تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ هغه اپلیکیشن به تاسې خلاص کړئ. چې کله اپلیکیشن تاسې خلاص کړئ دلته به تاسې لږ صبر ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن موږ او تاسې ته خلاص شي. کله چې دغه اپلیکیشن خلاص وي اپلیکیشن دغسې انټرفیس راوړي دلته به تاسې په دې ځای کې کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای کې کلیک وکړو نو په لومړي سر کې به دلته تاسو ورته ولیکئ چې گو لایف. نو دوستانو هغې نه مخکې تاسو څخه یو یوزر نیم غواړي، تاسو به خپل یوزر نیم ورکړئ. لکه زما نوم دی معراج نو زه به ورکړم چې معراج ټکی او 18 دغسې ما خپل یوزر نیم داسې ورکړی. تاسو به خپل نوم ورکړئ او ټکی به ورکړئ، بیا به یو شماره علامه ورکړئ. چې کله دوستان تاسې دا ورکړه له هغې نه وروسته به تاسو په دې ځای کلیک وکړئ او هغې نه وروسته به تاسو په گو لایف باندې کلیک وکړئ. چې کله په گو لایف باندې کلیک وکړو تاسو ته یوه بله ساحه راوړي. نو دلته به دوستانو په کانټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو ځای تاسو ته ښکاري په کانټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دلته دوستان تاسې څخه غواړي چې تاسو څه سلیکټ کوئ، آیا تاسو مثلا گیم کوئ، لاډو کوئ، که هر څه تاسو کوئ هغه مثلا تاسو ورته سلیکټ کړئ. که تاسو ګالرۍ څخه ویډیو راخلئ نو تاسو چې څه مثلا ایپ مور باندې تاسو کلیک کړئ نور اپلیکیشنونه هم تاسې راخیستلی شئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ته نور اپلیکیشن راخلي چې کوم اپلیکیشن مثلا تاسو غواړئ چې هغه کې لایف مثلا هغه لایف کړئ فیسبوک یا هر څه کې تاسو لایف کوئ هغه په اسانۍ سره لایف کوئ. دلته زه یو اپلیکیشن انتخابوم. نو دلته به دوستانو تاسو په نور اپ کې دلته تاسې ویډیو وګورئ، ستاسو د ګالرۍ ویډیوګانې دلته راځي. دلته دا ویډیو دا به تاسو دلته آن کړئ. ګورئ دوستانو دا به آن کړئ. کله چې دا آن کړو ګورئ دوستانو چې کله تاسې دا آن کړو ګورئ دلته موږ او تاسو سره ویډیو راوځي. دلته به تاسې په ویډیو باندې انتخاب وکړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړو دلته تاسې خپلو ویډیوګانو ته راولي. هره ویډیو چې تاسې غواړئ هغه لایف کړئ هغه تاسې لایف کولی شئ. ګورئ دوستانو دلته تاسې ته لیکي چې دغه ویډیو چې کومه ده تاسو له فیسبوک له لارې لوګین کوئ یا د یوټیوب له لارې بخښنه غواړم لوګین مثلا تاسو د فیسبوک له لارې دا ویډیو لایف کوئ، له یوټیوب له لارې دا ویډیو تاسې یعنې په یوټیوب کې لایف کوئ که فیسبوک کې. نه موږ ورته یو چې موږ مثلا یوه ویډیو په دغه کې په فیسبوک کې لایف کوو. نو کله چې فیسبوک تاسو انتخاب کړئ تاسو به دلته په دې نشان باندې کلیک کړئ، دا به آن کړئ. چې کله هم آن کړه دلته به تاسو خپل سیکشن هم ورته انتخابولی شئ او دلته تاسو سره پیج راوځي. دلته به تاسو خپل پیج هم ورته انتخابولی شئ، کوم پیج کې تاسو لایف کوئ او خپله پاس تاسو خپله آی ډي ده خپله آی ډي هم کولی شئ. لاندې لیکلي پیج په پیج کې هم تاسو خپل پیج کې لایف کولی شئ. مثلا زه پیج انتخابوم، پیج ما ورته انتخاب کړل. چې پیج ما انتخاب کړل دلته په نیکس باندې زه کلیک کوم. چې کله په نیکس باندې ما کلیک وکړو دلته به زه موږ او تاسې به هغه دلته موږ او تاسو یو څو اپشنان ستاسو دا درښیم. زه دا ویډیو لږه بنده کړم. نو دوستانو زه د اپلیکیشن زه بیا راخلاصوم، بیا هملته ځم تر څو د اپلیکیشن کله چې موږ په دې کې کار کوو نو دا چې د بیا سکرین ریکارډر کار نه کوي، یعنې دې سره سکرین ریکارډر کار نه کوه. له هغې نه وروسته په نیکسټ او بیا په سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په سټارټ باندې تاسو کلیک وکړو په سټارټ باندې ګورئ دوستانو موږ سره دلته پاس
storm is about to start. دلته موږ تاسو لږ صبر ورته وکړو. دلته چې موږ تاسو مثلا کومه ویډیو لایف کوو نو هغه ویډیو موږ تاسو دلته ورته انتخابوو. نو دلته ګورئ دوستانو هغه موږ سره شروع کیږي. ګورئ دوستانو موږ سره شروع شو. چې کله موږ سره شروع شو ګوره سټرانګ لایف دلته په اکلون باندې کلیک کول په یالو باندې تاسو کلیک کړئ. ګورئ دوستانو موږ سره لایف شروع شو. ګورئ دوستانو تاسو ځای کې ښکاري دا لایف موږ سره شروع شو. کله چې موږ تاسو سره لایف شروع شو موږ تاسو سره شروع شو نو دلته موږ تاسو که هره ویډیو موږ تاسو انتخابوو یعنې موږ تاسو کومه ویډیو اوس مثلا اپلوډ کوو هغه ویډیو به تاسو پلی کړئ. نو ګوره دوستانو زه د دې اواز کم کړم تر څو تاسو ته زما خبرې درشي. نو ګورئ دوستانو دغه ویډیو چې د اوس مهال په لایف ته ګورئ تاسو ته دلته ښکاري چې لایف ګورئ دوستانو دلته دا لایف ته اوس دا زما د فیسبوک پیج څخه دا چې لایف روانه ده. نو تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې له فیسبوک پیج ستاسو ګیلرۍ هر ویډیو په دې سره اسانۍ سره ستاسو هغه ویډیو تاسو لایف کړئ. نو زه تاسو ته دغه لایف دغه هم ښایم زه تر څو د لایف ویډیو زه بنده کړم چې هلته ما لایف کړې ده. وګورئ دوستانو دلته هغه لایف ګورئ دوستانو 4 سکنډه مخکې هغه لایف ما بند کړ. ګوره هغه لایف موږ سره دلته شروع شوی. ګوره لایف دلته شروع ګوره دا هغه ویډیو زه پلی کوم. ګوره هماغه زما خبرې هر څه به راواخلي. انټرنیټ لږ کمزوری دی دوستانو خو ګورئ هغه ما هر څه زما راغلي کوم چې ما لایف په دې طریقې سره تاسو کولی شئ. ګورئ دوستانو هماغه زما ګیلرۍ هر څه یې راواخیستل. ګوره زه یوه ویډیو ګورئ دوستانو هغه یوه ویډیو ما پلی کړه. ګورئ دوستانو هغه یې لایف کړې وه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې که هره ویډیو ستاسو ګیلرۍ وي تاسو که گیم کړئ که هر څه کړئ په اسانۍ سره هغه تاسو په فیسبوک پیج کې یا هم په فیسبوک آی ډي کې که هر تاسو کومه میچ لایف نشروئ که تاسو مثلا وګورئ چې زیات کسان میچونه لایف نشروي نو هغوی یوټیوب انتخابوي او یوټیوب وروسته په یوټیوب کې لایف ویډیو انتخابوي او دلته هم لایف روان وي او هلته هم لایف روان وي. په دې طریقې سره تاسو هر ډول لایف ویډیو د خپلې ګیلرۍ کې ستاسو وي که هر ډول ویډیو تاسو په اسانۍ سره لایف کولی شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم درسره لازمي سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج معراج خان ټیکنیکل هم درسره لایک کړئ او که تاسو یوټیوب ته لاسرسی نه لرئ نو معراج خان ټیکنیکل فیسبوک پیج درسره لایک کړئ. موږ هر وخت په دې کې هم ویډیوګانې اپلوډ کوو. تاسو لیدلی شئ چې موږ په دې کې هم ویډیوګانې اپلوډ کوو. مننه.